د طالبانو د قطر دفتر پلاوي شهاب الدین دلاور د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروستیو څرګندونو ته غبرګون کې وایي که طالبانو غواړي 2 اونۍ کې ټول افغانستان نیولی شي. ولسمشر بایډن پرون د خبریالانو دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا پر طالبانو باور لري او یا دوی به واک ترلاسه کړي وویل نه، پر طالبانو باور نه لري، خو د 300,000 په شمیر کې پر مجهزو افغان ځواکونو باور لري. بل لور د طالبانو دا د ولسمشر بایډن شخصي نظر بولي او مسکو ته یې د دې ډلې تللي پلاوي غړي شهاب الدین دلاور وایي که دوی وغواړي په 14 ورځو کې ټول افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راوستلی شي. دلاور زیاته کړې بهرنیو ځواکونو ته فرصت ورکړل شوی چې په ارامه فضا کې له افغانستان څخه ووځي. تیره ورځ د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د روسیې پلازمینې مسکو ته تللی. طالبانو همداراز زیاته کړې چې دا سفر د روسیې په رسمي بلنه ترسره کړی. په ورته وخت کې د روسیې خبري اژانسونو په حواله طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره پر احتمالي اوربند خبرې کوي او په دوحه کې د خبرو د بریا په صورت کې به خپل تهاجمي عملیات ودروي. د طالبانو یو پلاوی په مسکو کې نن له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د احتمالي اوربند په موضوع د بحث او خبرو خبر ورکړی دی. د روسیې خبري اژانسونو د راپورونو په حواله طالبانو په قطر کې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د خپلو تهاجمي بریدونو د توقف یادونه کړې او زیاتوي چې له افغان حکومت سره هم پر احتمالي اوربند بحثونه کیږي. طالبانو څو ورځې وړاندې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت له پلاوي سره له اوږدې مودې ځنډېدلي د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. په همدې روانه اونۍ کې رویټرز خبري اژانس هم په خپل یو راپور کې ویلي و چې طالبان په پام کې لري چې د روانې میاشتې تر پای پورې افغان حکومت ته د سولې خپل لیکلی پلان وړاندې کړي. د یادونې ده چې تېره ورځ ملګرو ملتونو ویلي چې ښکېل اړخونه دې ژر تر ژره د خبرو میز ته ستانه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشرې دیبورا لاینز په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په قطر او کابل کې د دواړو لورو له مشرانو سره پر روان وضعیت خبرې کړي دي. نوموړي ویلي دي په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړل شي، شخړې دې پای ته ورسیږي او په بیړنۍ توګه د دواړو لوري د خبرو میز ته ستانه شي. لاینز وایي چې د افغانستان د سولې مذاکرات د ملګرو ملتونو له هر اړخیز ملاتړ برخمن دي، نو له همدې امله دواړو لورو ته پکار ده چې رامنځته شوی فرصت ضایع نه کړي.